دا ځوانان دلته له نړیوالې ټولنې او له هغو هیوادونو څخه چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې حضور درلود د جنگي غرامت د غوښتلو په موخه راټول شوي دي. دوی وایي چې په تیرو 20 کلونو کې د امریکا او متحدینو له لوري زیات شمېر جنگي جنایتونه ترسره شوي چې اوس یې د غرامت غوښتلو وخت دی. هغه افغانان چې په څو کلن اشغال کې وژل شوي معیوبه شوي د هغوی توان باید د اشغال کوونکو هیوادونو او ملګرو لخوا ورکړل شي. دوهم هغه افغانان چې د اشغال کوونکو لخوا په بیلابیلو بهانو باندې په بندخانو کې ساتل شوي، په بګرام کې ساتل شوي، په ګوانتانامو کې ساتل شوي او یا په نورو بندخونو کې ساتل شوي، د هغوی توان باید نړیوال ورکړي. د دوی په خبره امریکا په افغانستان کې د خپلې پیل شوې جګړې پر مهال زرګونه بې ګناه افغانان وژلي او ډېر بشري جنایتونه یې ترسره کړي دي. په دې خبري غونډه کې یو شمېر مېرمنو زیاته کړه چې د امریکا له لوري په افغانستان کې د پیل شوې جګړې ډیری قرباني افغان مېرمنو ورکړې ده چې اوس یې باید افغان مېرمنو ته غرامت ورکړل شي. جنگ‌های طولانی و جنگ‌های متداوم در افغانستان در کل وضعیت بشری را نامساعد ساخته، اما بزرگترین و بیشترین که صدمه وارد کرده این جنگ‌ها بر زنان افغانستان بوده. په یاده خبري ناسته کې دغه راز خبرداری ورکړل شو چې که چیرې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول امریکا د دوی غوښتنې ونه مني، نه یوازې به په افغانستان کې بلکې په ډیریو هیوادونو کې به پر مدني فعالیتونو لاس پورې کړي او تر هغه به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوې. که چېرته نړیوال زموږ غږ ونوري نو په دغه اساس موږ خپل مدني فعالیتونو ته دوام ورکوو او دا فعالیتونه به دوام ولري. د ځینو بنسټونو د موندنو له مخې په افغانستان کې امریکا په خپله جګړه کې په زرګونه بې ګناه افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې او یو شمېر یې په کلونو په زندانونو کې بې ګناه ساتل شوي.